نن شیخ صاحب ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د زرګونو هیوادوالو امامت وکړ او لمونځ یې ورکړ. دا چې ملا هیبت الله څنګه د زرګونو خلکو امامت وکړ، څه ډول نصیحت یې وکړ او آیا هغه خلکو ولیدی که نه؟ که غواړئ دا پوښتنې مو ځواب سي ویډیو بشپړ وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ډاکټر نعیم وایي کندهار کې زرګونو کسانو د اسلامي امارت د لوی مشر په امامت د اختر لمونځ ادا کړ. په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارت لوی مشر شیخ هیبت الله اخندزاده تر اوسه پورې چا نه دی لیدلی او ډیر خلک وایي غواړي چې نوموړی وویني، خو هغه تر اوسه پورې نه پر ټلویزیون راڅرګند سوی دی او نه یې هم له راډیو څخه تر اوسه پورې غږ اوریدل سوی دی. نن د اسلامي امارت د قطر د دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه د ګڼو خلکو له یو انځور سره لیکلي چې په کندهار کې زرګونو کسانو د اسلامي امارت د لوی مشر شیخ الحدیث هیبت الله اخندزاده په امامت د اختر لمونځ ادا کړی دی. په عکس کې یوازې زرګونه کسان ښکاري، خو د لوی مشر درک پکښې نسته. که څه هم یو شمېر خلک د نوموړي د شتون په اړه اندېښنه څرګندوي، خو د اسلامي امارت چارواکي وایي چې نوموړی به په مناسب وخت کې ټولو هیوادوالو ته راڅرګند سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په لومړي ځل له سعودي څخه یوه ورځ مخکې یعنې نن اختر اعلان کړ. د طالبانو د قضایه قوې یعنې پخوانۍ سترې محکمې په یوه اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان په فراه، غزني، کندهار او غور ولایتونو کې تېره ورځ مجموعاً 29 کسانو د شوال میاشت لیدلې او اړوند محاکمو ته یې د میاشتې د لیدلو شاهدي وړاندې کړې ده. سرچینه زیاتوي چې په دې اساس نن یکشنبه د 1443 هجري قمري د شوال میاشتې اوله نیټه چې له 1401 هجري شمسي کال د 2 میاشتې له 11 نیټې سره برابره ده د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. له طالبانو څخه 2 ساعته مخکې سعودي عربستان اعلان وکړ چې اختر د دوشنبې په ورځ دی، ځکه د شوال هلال نه دی لیدل سوی. نو په دې توګه سعودي نن ورځ 13مه روژه اعلان کړې ده. متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو هم همدا اعلان کړی دی. په افغانستان کې سږنی اختر په داسې مهال لمانځل کیږي چې ډیری افغانان ورته د پخوا په شان خوشحاله نه ښکاري. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو په زړه پورې خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې، د الله په امان.